سپرلی او شروع یې داسې ده چې زه د وطن د سترګورو دا پوښتنې کوم زه د وطن د سترګورو دا پوښتنې کوم چې سپرلی څه دی او دا څنګه وي او څه ته وایي زه د وطن د سترګورو دا پوښتنې کوم چې سپرلی څه دی او دا څنګه وي او څه ته وایي زما په خیال ستاسو په خیال به سپرلی دې ته وایي چې ونې بوټي شنې جامې د خپل وجوده تاو کړي او په ځینو بوټو د خپل تن ګلونه هم خواره شي که دا سپرلی وي نو راغلی دی مزې ترې واخلئ خو ما ته نه ښکاري چې دا به د ډېر وخت میلمه وي ولې چې سبا به دا ستاسو په خولو باندې خزان یادېږي او د یوې ورځې په میلمه باندې چې زړه بایلمه دا داسې ده لکه په زیړو کې چې سره بایلمه او لیونی نه یم چې خپل زړه په انګار نه سم دا د یوې ورځې میلمه چې ځان له یار نه سم مننه زما په خیال څاروي د دې سپرلي زیات خوند اخلي ځکه چې غوښې د وجود په هر پیوند اخلي د خوار څاروي پکې د تشي نه ورشو تمبي او دغه منم چې په باغونو کې میوې راشي او د دې میوو په سر بیا ښې ډېرې پیسې راشي سپرلی خو لاړ شي د زردار جیب کې پیسه پاتې شي غریب اولسه خو چې ستا په جیب کې څه پاتې شي او دی خو مننه غریب اولسه خو چې ستا په جیب کې څه پاتې شي او دی خو به لاړ شي ستاسو زړه به نیمه خوا پاتې شي یو څو میوې ستاسو څاروو ته به ګیا پاتې شي او داسې هم نه ده چې زما سینه کې زړه نشته دی زه هم انسان یم خو په ژوند کې مې خواږه نشته دی او یوازې ځان نه نو هغه به هر یو کس له غواړم چې کوم خواږه غواړم هغه به خپل ولس ته غواړم مننه زه د وطن د واکدارانو نه سپرلي غواړم زه په وطن کې په هر لوري خوشحالي غواړم یو نو دوه نو نه ختمېدونکی یو قطار راولی زموږ وطن ته پسرلي سدا بهار راولی هغه سپرلي چې بیا نامه چېرته د تلو وانخلي او چې کوم سپرلي غواړم هغه به دلته څنګه راشي چې کوم سپرلي غواړم هغه به دلته څنګه راشي چې مرګ او ژوبله پکې نه وي بې د جنګه راشي زما په خیال هغه سپرلي به دلته داسې راشي اول انصاف چې د عمر ابن خطاب یادېږي په الفاروق او یا په بل داسې کتاب یادېږي هغه انصاف درنه په دې وطن کې عام غواړم مسلم حق دی درنه یې ځکه سره عام غواړم مننه زموږ بچو له ښه تعلیم او تربیت پکار دی زموږ بچو له ښه تعلیم او تربیت پکار دی زموږ په نیش نیمګړې حال کې دا ممکنه نه ده چې وړه راواخلو د غوړو دپاره سر ټکوو که دا خبره مې د هګۍ په رنګ کې سپینه نه ده موږ به بچو له ښه تعلیم تربیت څنګه ورکړو زما وطن ته کارخانې او روزګارونه راوړه زما وطن ته کارخانې او روزګارونه راوړه چې مزلمي په ټوک ډوډۍ پسې بهر لاړ نه شي زما د خویندو پسې زړه پرهر لاړ نه شي ولې حق نه دی چې ډوډۍ جامه پایزار راکړي او زما زلمو له په خپل کور کې روزګار راکړي زما وطن ته کارخانې او روزګارونه راوړه چې مزلمي په ټوک ډوډۍ پسې بهر لاړ نه شي زما د خویندو پسې زړه پرهر لاړ نه شي ولې حق نه دی چې ډوډۍ جامه پایزار راکړي او زما زلمو له په خپل کور کې روزګار راکړي او اول علاج کوم او وروسته پسې پال کوم زه د وطن هر یو وګړي ته دا سوال کوم لږ د ولس په زیاتولو کې کمی راوړئ چې کولی خصمانه شي یا بچی راوړئ مننه اول علاج کوم او وروسته پسې پال کوم زه د وطن هر یو وګړي ته دا سوال کوم لږ د ولس په زیاتولو کې کمی راوړئ چې کولی خصمانه شئ بیا بچی راوړئ سپی چې ډنګېږي په لنګون کې به خود سپي زېږوي سپی چې لنګېږي په لنګون کې به خود سپي زېږوي منظرۍ مور به په لنګون کې منظرې زېږوي پشمار دې کم وي خو چې قام د غلامۍ نه خلاص کړي زما وطن د امریکې د بدماشۍ نه خلاص کړي داسې ظلمو ته به په 12 سلام کوم اخر پښتون یم زه به یې مرسته په هر ګام کوم او امن و امان چې دلته لرې په کوم لار پروت دی په اول سر جهالت یو لوی ښامار پروت دی امن و امان چې دلته لرې په کوم لار پروت دی په اول سر جهالت یو لوی ښامار پروت دی هر یو ظالم چې په نامه باندې مردود وګرځي وسله او نوم چې د عسکر پورې محدود وګرځي کاغذ قلم چې د هر نر او زن وسله وګرځي چې ضمانت د خوشحالۍ هر لحظه وګرځي د دې وطن د هر وګړي خوشحالي سپرلی دی د دې وطن د هر وګړي خوشحالي سپرلی دی او زما فرحت په خیال کې دغه حقیقي سپرلی دی د توجه او د احساساتو